سړیا قسم خدای کا چا پلار مړه تاسو څوک د خبر اورې کنه نن چې تا خو دې کور ته راولي او ما په مزنیم نه کې نو زما نامه بم ګلپري نه وي سپیرې زه تا په خوا نیم کړی یم ښه بره وجود مې کار کوي او لاندې د خپو سیسټم مې ټول ګډوډ دی ستا د لاسه خو زه مړی ټول عمر په منډه شوی یم وی نسمنه چې زه کله نه ستا کور ته راغلم که نه ما ښه ورځ ونه کته او چې کله نه ما ته راواده کړي که نه نو ما ښه رنګینه شپه نه ده لیدلې چې ما ته پته وه چې ته به زما خاوند جوړېږې نو په ورکوټي والو کې به ما دې سیند ته ځان ډوب کړی وې نه مړې تاسو ښځې سیند کې چېرته مرئ او که ته سیند کې ډوبېدی که نه نو خدای شته ما به د سیند نه راوښکې او په اور کې به مې اچولې وې بس او د کور ګیدره بار از مرۍ مه جوړېږه چې کور ته راشي نو بیا به دې پته ولګي تا ته ویمه چې نن کو د پیسې رو نړې که نه نو خیر دې نشته خیر خو د هغې ورځې نه مړې ختم شوی دی چې د کله نه مې ته راواده کړي نو دې سودا خو زه سودایي کړم مړې قسم په خدای که نه نن سودا शादी खरीद तो है ना दिमाग तो आपका ठीक है दिमाग मेरा ठीक है बीवी से झगड़ा था इसमें गुस्सा हो गया इसलिए गुस्सा चढ़ गया और बीवी का गुस्सा मुझ पे निकाले तो पूछ तो क्या एक मतलब है ना कि वो पानी जो है ना कमजोर जगह पे टूटती है जमाना यार कशीना हाँ यो खबर हो ول यो تاسو دنه کوم یو تاسو وکړه نن سبا بیخي بوډاګانو سره ټیم نشته ځکه چې غیم په موبایل کې مصروف دي وای څه تاسو بل ورځ خو په موبایل باندې خپل خې سره ډیره غټه جګړه روانه و خیر خو کنه د جاهل سړی کار هم دی چې پردو خبرو ته غوږ نیولې ستا کار سو چې زما خبرو ته غوږ نیولې ولی ته خپل خې سره جګړه نه کې زه جنگ کوم خو په کور کې دننه ستا غوندې خو په خلکو ته په ټلیفون بار نه ورم زمانه په کلار کې نه سړیا ته په کمک له ښځه باندې نه یوړېدلې وړي چې وړي پې که نه بیا به زه تا ته ووایم ځه څومره کښېږه او که نه یار هغه صوفه هم خراب ده هغه بیډ هم خراب ده یار ته کله به تا سره ټیم کله به تمه کړم وبه شي بله ورځ او که ناسې نه چې نورې لیټ کې یار بس صحیح ده زه به دې بله ورځ سهار پته میم صحیح ده زه صحیح ده اوکې الله حافظ ویسال خان السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ټیک ټاک کور کې خیر دی ماشومان ښه دي خیر سالي دي زه یې تپوس کوم که نه کله وکړه او بل ور پیرعلیم را روانو ما ورته څنګه وصال ښه دی ماشاءالله ښایسته شوی ښه خبره وره ما وې ته د سوپو مو خبرې کولې نو په ګاونډ کې د ښه مزېدار کاریګر شته ما یې که سوپه مو په جوړولي په کور کې څه کټ مټ جوړولي که نه ګورې اډر کوه ښځه تیار یم یاره کارونه خو ډېر دي خو خبره داسې ده که نه په غل سړي نه ما ته پته ده ته ما ته اوس د چیم او ست کې خو زه یې نه څکم زه د باندې هم نه څکم مړه That was funny. السلام علیکم سلیم خانه وعلیکم سلام شینا بخیر علی دا څه ځان سر لګي خیر خو دې کنه نه بس ذکر مې کولو مړه خبره وره ما وی ګوره که په کور کې څه د بجلې کاري که نه نو آرډر کوه د بل نه بیا 10 روپۍ ارزان کوم نه جي ستا ډېره مهرباني بله بیرم درانه د بجلي تارونه پټ کړي ترکاڼي مال راځي لواري مال راځي د بجلو کار مال راځي پته نشي چې دا خلک په ما بروسه ولې نه کوي کرامیا زه نه سغل یم او نه ډاکو یم خو درته مې وویل چې یو هفته ټایم راله راکړه ستا پیسې به زه ستا ورله دروړم د خدای خاطر وکړه چې نور ګوره د ما د کور دروازې له رانه شي هسې هم د الاتو نه تنګ یم او نور مې سلې په دې ښځه باندې دغه کې چې رانه پلار کره لاړه شي نو زه به څه کومه بس درته مې وویل داسې روزګار ته مې لاس اچولی دی که نه چې تا به هم ښه کوم او ځان به هم ښه کوم بس ته څه کې دا زما کار دی بس ما له یو هفته ټایم راکړه زه به ستا پیسې تا له بلکل امانت یې درکړم ټیک ده دا یو هفته ټایم راکړه ټیک ده اوکې مړه خو کرمیا ستا د دې پیسو د لاسه خو ما داسې روزګار ته لاس واچو
ویم نور برانه دا خلک په ارامه خوبونه وکړي. ودرېږه لکه ورشه. ماته وې نو ولې چاته ویم؟ ستا هغه نیکه ته ویم راوباسه. څه وي سره؟ ما څخه 200 روپۍ دی او زم حجامت پې کوم. وی حجامت پې کوم. خدای دې وباسه. حجامت ولې کې ګیره ولې نه پرېږدې؟ راوباسه ځه. خو چې د بله پیره راځې چې ګوره په مخ دې ښه سوچه ګیرې. ځه په شا ونه ګورې. شابه چې څه در سره یې روباسه په والله که دې پرېږدم. ما سره خو 200 روپۍ او په هغه بل چیک پوسټ رانه واغېستې. په کوم چیک پوسټ یې دنه واغستې؟ په کوم یو؟ هغه بریدو چیک پوسټ کې و. بل غلو؟ او ستا ملګری و بریدو. زما ملګری نشته مړه خدای دې بېخونه بسه دا مو بل پلار ځه ورک شه تا سره اوس 100 روپۍ هم بله نشي 200 روپۍ دا بل پلار مې پکې د کم ځای نه را پیدا شوی. تپوس کوم چې دا څوک دی؟ 2,500 شل د پاسه 2,500 څلوېښت د پاسه 2,500. مطلب دا دی چې لس کم 300 روپۍ میله کړې وي. دیاړي دې کړې بس. څوک یې لکه؟ زه شکمار یم او یوه خبره مې واوره. تا خو د خدای بیخ او بنیاد وباسي ته وایې امین چې کوم ګاک راځي تا لوټ کړی او ما ته یې کنګال راولېږي. 200 روپۍ دې ماشوم ته پرېنه خو شرمېږي نه؟ خدای دې بیخ ونه باسه په کاره چې تا یو 500 ورکړی وې غریب جامت له تلو. زما خبره وره دې ځای نه خپې وباسه خپې وباسه کینې قسم په خدای چې لاسونه در باندې ماتوم دا زما علاقه ده. غلی کېنه. که ما پېژنې زما غور نیکه دی الله وبخي د سن 47 نه واله تر سن 75 پورې په دې علاقه هغې تشې شوکې او ډاکې کړي دي. ځان ویښ که ګنې نو زمونږ تاریخ وګوره. مړه ستا بس تاریخ یې په کلار کې نه ده برېتونه یې د سړونه دي. زما ټر نیکه چې کوم الله دې وبخي هغه د پاکستان جوړېدو نه مخکې شکمارو او د هغه د لاسه د دې ځای نه کافران تښتېدلي دي. دې ځای نه تښته کینې قسم په خدای زما د لاسه به خراب شي. غلی کېنه. خدای دې ګاک راولي نو بیا به ګورو. پته به یې لګي که نه الله دې ګاک راولي. زه ما پسې به نه راځي. ولې ونه درځم؟ چې څه د سرې روباسه فیوزه دا خو د دې مخامخ جومات چڼې دی ماشوم دی. ماشومانو نه خلک پیسې نه اخلي پیسې ولې ورکوي. نو ته ورکړه که نه وایي ته ورکړه زه به ورکړم. ورکړه چې د مرندرې ورکړه. ځه بچې د 100 روپۍ واله ځه دوا کوه. ځه بچې ځه. ماشومو غټ ته ګوره ظالمه په سترګو ړوند دی نوې نوې شکمارې ځان. مړه په کلار کښېنه خبره وره که دومره نه وی نو یو 200 به دې ورکړې وې. 100 روپۍ نن سبا سوالګیر هم نه دي. تا به ورکړې وې که نه تا به 100 روپۍ ما چې څنګه جیب کې لاس ومنډل تا 100 راووښتې ما نه ځان بد ښکارېدو. یوه خبره ته کوم ما پسې به نه راځي زه هغه چوک کې ودرېږم زما چوک دی. ویم څنګه ستا چوک دی؟ دا زما هم چوک دی. هلو او را روان یم مرزا صاحب صبر وکړه تاڼۍ ته درځم زه باید لږ صبر وکړه درغم ښه صحیح ده ولې ملکه درته مه خوښه. ما ته وې تا ته نه ویم ما تا ته ویم ملکه. خبره اوره دا زما ګاک دی او ګورې ټرت پرت به نه کې ګورې قسم په خدای ما خبره دا زما ګاک دی خدای راستي که ته 1 روپۍ هم بوت کړي په کلار کې نه مړه څه چل دی دا لکه زما مړه که ته خو بل ګزار سړي بچی جوړ شه قسم په خدای که ته 1 روپۍ هم والي خبره وره. یا لکه قسم یا لکه خدای که هغه چا پلار یې مړه دا څوک ده چې خبره اورې که نه څه وې ته مړه
غله او نو چې غله ظالمانو نو اتفاق وکړي خپلو کې کنه یاره. تاسو یو نه نه دا بیل دی او زه بیل یم نه زه دې پیژنم نه دې ما پیژني یار دې ځان نه شوک نو مال خو دې ځان ظالمانو که شکم کوي په اتفاق یې وکړي کنه په اتفاق نه کیږي زه پیژنم نو دې وي په اتفاق یو کې وي دا ما خبره تا مانی خبره وره یو منټو ها. تا سره څو پیسې دي ما څو ته پیسې؟ چل شو تا ته چلتا به شکوم زبدي شکوم زما علاقه ده صحیح شو ها. ما سره دا یو پنجه نه 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 صبر وکړه صبر وکړه پنځه به مال راکړه 5000 بس پیسې ته پاکه نه پکل هر کې دې درکوم، چا نه دې د نه کور ورته ورګاو یو یوم نه ورکوم. ته سمې ولې به نه راکړې ما خبره به ولې منې موږ بیا ما خلې ته شرط ټکو به ده پکې دی چې بیا به ما منې او ته راځه لږه دام را ولې صبر وکړه زه ته را دې خوا راشې زه تاسو ته ښوم چلو څه چرته ده 5000 به به د هغه سړي چې مقابله وګټي څه مقابله ته راشه زه تا ته ښیم دې خوا راشه ولې هغه په ریسلینګ کې مو لیدلي داسې او داسې زور چې ها کوي وا بالکل واچوې پنجې کې دا لاس کې واچوې. دغه واچوې پنجې پس اوس به دې پاتې دا بریک نه دي چې سړی بریک خبره واوره. کېنه غلې کېنه واوره که جګړه کوې بیا یې نه در کوم نه نه داسې کار به وکړې او جی چې که ستا لاس ده واړو اه کنه نو دته به ورکوم او که ده ستا د ده لاس ښکته کو تا ته به پیسې در کوم 5000 5000 ٹھیک ده آی شابه سترګې پټې کې نو زور وکړې دا سترګې پټې کې ما خبره وره غړېدلو سترګو دا نه د کېږي. غویانو په شان زور به نه کړي انسانانو په سترګې شان پټې زور کې، سترګې پټې کې وروره سترګې پټې کې. سترګې په زور سره پټې پټېږي کې سترګې ګورې دا زور سره نه ورګه کنه سترګې پټې کې سترګې پټې داسې کړه سترګې پټې کې. بل لاسو ته واچوم که نه 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 بل بل به پکې نه یار دا څنګه واچوې وکې زور شاباش شاباش تکړه شي دا خو نه کېږي شاباش مو ګټله کار وشو کار وشو دا دې څه خوا کار راشې درته ویم که نه دې خوا راشې ولې دا به لږ داسې کې اوس ته کوم خبره تاسو به داسې کار وسو کې که دا نه څه دي تاسو خو جګړه په اتفاق نه ولر شئ مخې نه او تاسو خو جګړه په اتفاق نه وه که نه نه جي نه اوس دواړه په اتفاق اوسئ خبره وره دا ټول وکړه